بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې زما یو ملګری دی، هغه دا بد عادت لري چې ځان په خپله انزالوي. نو وایي زما څخه یې غوښتي دي چې یو داسې طریقه را پیدا کړه چې د دغه مصیبته زه ځان خلاص کړم. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ځان قصدا انزالول دا ګناه ده. په صریح حدیث کې د دې خبرې یادونه شوې ده. او دا چې څوک د دغه عادت څخه ځان خلاصول غواړي، علماو یې څو طریقې ښوولې دي. اوله طریقه یې دا ښولې ده چې د سترګو حفاظت وکړي. نامحرمه ښځې او هر هغه چاته چې شهواني قوه راپاروي د دې څخه به مطلق پرهیز کړي. او دا چې د سترګو دید دا دی کنټرولوي، نو د دې دپاره بهترینه خبره دا ده چې هر کله نامحرمه ښځه وویني، دا آیت کریمه دی اوریات کې چې الله عز وجل فرمایي وإلی الإبل کیف خلقت. آیا انسان و اوښ ته نه ګوري چې الله څنګه پیدا کړی دی؟ و اسمان ته نه ګوري څومره لوړ یې پیدا کړی دی؟ غرونو ته نه ګوري الله څنګه پیدا کړی دی؟ دا فکر دې د ځانه سره وکړي چې د سترګو دید الله د دې دپاره نه دی پیدا کړی چې ته خپلې شهواني قواوې ورباندې پوره کړې، شیطان ورباندې خوشحاله کړې، بلکې د سترګو دید الله د دې دپاره پیدا کړی دی چې ته د دې سترګو په دید باندې د الله عظمت وپېژنې، د الله د قدرت نښې وپېژنې، د الله مخلوقات چې عجیب عجیب یې پیدا کړي دي دا وپېژنې. چې دا سترګې دې پر نامحرمه ښځه ولګېدلې، پوه شه چې الله په قرآن کې زما سترګې، زما د سترګو دید د دې ښځې د لیدلو دپاره نه دی پیدا کړی. او مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله یوه طریقه لیکلې ده، وایي که چیرې یو څوک بیخي په دې مصیبت اخته یي، د سترګو دید نسي کنټرولولی، نو وایي یو نظر دې ومني چې د نن تاریخه څه تر پلانکي تاریخه پورې که قصدا ما یو نامحرمه ښځې ته وکتل، پر ده دې 100 رکعته نفل نظر وي. نو بیا دلته شیطان ستا سره زور وي چې ته نامحرمه ښځې ته دوهم وارې ګورې، د شیطان کومک د سره کوي. وایي مه ورته ګوره، که دې ورته وکتل نو خو مجبوره یې 100 رکعته نفل به کوې. شیطان بیا د لمانځه کولو څخه بد وړي. اول د سترګو حفاظت وکړه، او دوهم دا چې د فکر حفاظت وکړه. ډېر وخت یو انسان د نامحرمه ښځو د شهواني قواو فکر او سوچ کوي چې کله دا شیطان درته واچوي ته داسې په ذکر اخته سه، الله ذکر کوه، کلمه طیبه وایه، نور مذکوره اذکار وایه. او بل کوشش وکړه ده که چیرې تاسې تلویزیونونه یو څوک ګوري چې په هغه کې د محرمو ښځو عکسونه راځي یا ویډیوګانې ګوري، د دې څه دې په کلکه پرهیز وکړي. او څلورم دا چې کله بیدېږي د خوب په وخت کې دې خپل فکر کنټرول کړي. پنځم دا چې کوشش دې وکړي یوازې دې نه پاتېږي، د نورو ملګرو سره دې اوسېږي. او وروستۍ خبره دا چې د ځان دپاره دې شغل او بوختیا پیدا کړي. بېکاره پاته کېدل، یوازې پاتېدل، د شهواني شیانو فکر کول، نامحرمه ښځو ته کتل، د نامحرمه ښځو فکر کول، دا هغه باعث د دې دی چې یو انسان و دې ته اړ باسي چې ځان خپله انزال کړي. که د دې شیانو څخه ځان وساتي او دغه پرهیزونه چې ما ورته وویل، د دغه مصیبت څخه به ډېر ژر خلاص شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.